زما یو کشر زوی دی بیگا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلې چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني اب په څه قایل کې نو ما ورته وایي چې هغه ته ووایه چې ما سره خپله خبرې وکړي نو ته ماشوم هلکې که زه تا ته ووایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی دی ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جي ما څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کوې چې زه تاله جواب درکړم وی جي هسې بایدیوی غوندې بایدیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ترې وکړم که یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې دې څو دي ویلې دوه او مال مور دې میندې دې څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کول یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جي دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یې وړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغې ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زه یرېږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کارو چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکړه ځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کویدن شوي که نه په داسې غم اورېدلي چې خاندې او که جاړې څه په لوی قهر اختی کویدن شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوهې ویل والله که پې پوهې مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي تاسو خیال راغی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد بیا چې د محبوب کوسې او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دلبر
बस पार जान मुस्ता के मबाद बार दीगर न रसी बदी तमन्ना ब्या च द महबूब कुसे तौरसी नोजान पूरा कुर्बान का के देशी चिदा कुसे दर तबियाडो नसीब निश ब्या जीदा महबूब सरच द विसाल शपराशी द विसाल शपा द मुलाकात शपा न द आशिक तकाजा दाई चे काश चे दा शपा दुमरा उगदा वे खुदाया चाडो तेरे देना पदी से दलील दे अजीजानों का तासो ख्याल करे द मेराज शपा दुमरा उगदावा चे दागे इल्म सेवा दा अल्लाह न बल चाहता निश्ता दा शायरानो मायरानो चरता शेरू न जोड़ करी चिदी द मेराज शपा अतलस काल दगा शपावा पदे मिकदार सरा उगदावा बे तीली न सो खबर न हुए जाना अहमद नबी सुल्ताना मेराज दे मुबारक दे तदा द कली कलो खलक नास्ती दा द खुदाए सादा और द खुदाए नापोया वाह वाह उस पदे डबे नहीं ची दा दो अतलस काल दगा शपावा न दगा शपा हो या खुदाए ता पता हो या रसूल ता पता हो न दे शायर लदा अतलस काल तंगा पता हो दा जंगनामे और नूरनामे और वफातनामे तासु ख्याल रागे जी दा दे बाठानो यादी करी दी और दे कलो तलारशी साहब दो दरे दरे घंटे लगी आई बाट तोप गई और दा बुढ़ागान वर्त नास्ती वर्त जाड़ी हो दा इल्म सेवा दा अल्लाह न बल इच्छा तन एतराज पे यौदा की चे दाश पर दुमरा उगदावा चे सेवा दा अल्लाह ने बल चाहता इल्म नौ न पैगंबर च द कोर अतलो रवाने दो महराज था और बिस्तरे न पासे द न चिरागे बिस्तरा मगा से गर्मा हुआ द कोर हुआ तो दरवाजे अगर कुंजी पगड़ब सरा ख्वजेद शुरू शुरू चिरागे न कुंजी मगा से ख्वजेदा न दुमरा जमाने चिदाश पौक दवा न बिस्तरा यख वाले नशवा या कुंजी वलारा वाले नवा दा उलमाए मुहक्किकीनो दे मकाम बादे दा यो सवाल कायम करे अजीजानो उलमाए मुहक्किकीन ज़वैम इमाम बुखारी था इमाम मुस्लिम था इमाम तिर्मिज़ी था इमाम अबू दाऊद था इमाम अबू हनीफा था इमाम मालिक था इमाम शाफिई था इमाम हंबल था दा उलमाए मुहक्किक उस पाकिस्तान के और सड़े उलमाए मुहक्किक दे दा अल्लामा कह दे अल्लामा दा अल्लामा उस माहुंदी जाहिल तम चिप पोस्टरों के नुम लिखी हजरतुल अल्लामा मौलाना बिजलीगर अल्लामा के दे वक्त के द पाकिस्तान और द हिंदुस्तान पजमका अल्लामगान शायद चिल्लस बमनी उस पर अल्लामट की जितासो पोयो लेने शमा चा अल्लामत से हुई यविश्त इल्मदी यविश्त और यविश्त इल्मुनो बांधे चिद्दा से उबूर दी ची यविश्त वाला इल्म द अलिफ वंदे वर्ता यादी आगे ता अल्लामा हुई बाप खबर पोएगी यविश्त इल्मा चिद अलिफ वंदे वर्ता याद भी आगे ता अल्लामा जमुन पमल के और पर हिंदुस्तान के शायद चिल्लस अल्लामगान बमनी या पर टोल सुबह सरहद के अल्लामा चो मौलाना शमसुल हक अफगानी चापे जंदोम ना नो अजीजानो उलमाए मुहक्किकीन दर खल्क तो उसका ख्यालों की किताब अरसड़े लिखी रिसाली लिखी सो द हज किताबों ने लिखी सुख से दादा हज किताबों ने चिचा लिखी ली कर अजियान चाल तलार शी खुदा पका रखता
طواف کیا کتاب مخې ته نیولې د دوی دا عقیده چې دې کتاب کې کدا د دعا دی او نه ویل نو حج جوړ نه کیږي دا جان تاسو ته دی څوک والله کې لار شي ضیاء الحق په حکومت سلوخ زرو تاج رسید سلوخ زرو تا اعلی حج کانفرنس ته جوړنجو شیب افتتاح وکړاو شرمېدلو غریب سړی که د خدای کور ته تللو غواړي چې ښځه خرڅکیم نشي تللی څلوېښت زرو ته یې ورسول د غریبه د وس نه ووت مالدار حج ته په خدای قسم که حج ته ځي هغې حج ته نه ځي چې په ایرپورټ باندې راکوز شي او ښځه ورسره بربنډه د جاز نه راکوزه شي او خلق استقبال ته ورغلی نو دا حج نه راغی دا زن طلاق چې بربنډه ښځه ورسره د ایرپورټ باندې راکوزه شي نو د چا چې 40,000 روپۍ نه لري د دغه د اسلام د ټیکدار په حکومت کې والله که حج ته لاړ شي علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قائم کړي دا شپه دومره اوږده وه نو کنجي ولې خوځېده یا بستره ولې یخه شوې نه وه عزیزانو که تاسو خیال وکئ د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپه راټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه که دا د چا په وس کې نه ده نو عاشق او معشوقه قدرتی طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي او د عشق د پاره رڼا چې دا زهر قاتل دی رحمان بابا وایي چې ما ته لږه لږه دعا کوئ څه ګولی اچوم هغې سره خبره رانه هېرېږي بیا بعضې خلقو دا پراپیګنډه کړې ده وایي بجګر مولا لیونی شو ما وی چې دا لیونیان ارامیان مې خښ کړي ني والله که زه تر هغې لیونی شم نو بیماري خو پکې راځي که نه رحمان بابا شعر دی چې د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ چکنا چکنی یو دو مرغان یو د سیند په یو غاړه ناست دي او یو د سیند په بله غاړه ناست دي نو خپلو کې خبرې کوي د راز و نیاز خبرې وي د هغې منځ کې چې د نیمې شپې ستوری راوخیږي نو نور مارغان پې بیا خبرېږي دوی هغه خپله مینه بس پرېږدي او سره جدا شي نو رحمان بابا وایي چې د چکنا چکنی بلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ زه راغلی یم پتا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ څوک چې چا پسې یعنې چا پسې ځي نو هغه طرف پې ښه لګي که نه زه راغلی یم پتا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ دا خو مخ زما وتا خدای هیڅ کړو ګنې هر یو اشنا ګوري د اشنا مخ رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بېلتا ورښکاره مشه د دنیا مخ دنیا څه جناب رسول الله د وفات آواز یو سړی واورېدو په پټي کې ګوټ کول آواز ورشه وشو چې ګوټ پرېږده ته چې په چا مین وی هغه وفات شو ویل ها وی ته چې په چا مین وی هغه وفات شو ګوډ یې وغورځولو اسمان ته یې وکته وی اللهم اذهب بصري کی لا ارى بعد محمد احدا اے اللہ ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته پې بل څوک ونه ګورم
پټی کې ناستو په دواړو سترګو ما خو سترګې تا دپاره غوښتې چې تا پې ګورم نو چې په کومو سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم دی رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بېلتا ورښکاره مشه د دنیا مخ نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزانه کربونه د دې څه مثال دی د دې مثال د محبوب په خوا کې یو ساعت تیرول یو ساعت عاشق به د دنیا په مخ په ټولو بادشاهو ورنکي په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته وایي چې یو خبره کوم در درخواست کو منت کو زاری کو وی وایا وی د مکې نه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده اے ابو بکر داغه ټولې شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټولې زندګۍ عدل او انصاف او غزاګانې دا ټولې ته واخله دا ټولې شپې یو ساعت یعنی یوه ګنټه دا مال راکا چې تا د پیغمبر په خوا کې تېره کړې ابو بکر صدیق ورته ویې عمره زما دې د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت و چې د خدای ټوله خدایي راکې پې چې د پیغمبر دغه سر یو سکند تاله درنه دا څه ټوکو خبرې دا خو هغه چا نه تپوس کوه چې چاته دا درد نصیب شي چا دا درد کتلی وي مولانا روم وایي چې مجنون ته چا وایي چې هلکه دا څه په غضب اخته یې هغه ورته من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولی ونیا تڅ خبر چې زه څه شیم او لیلا څه شی زه او لیلا څه ما یکی روحی ما اندر دو بدن زماو د لیلا روح یو د سوشو کا بدنو نم دوخ کار دا زما عقل نه مني چې بدنونه دوه دي روحونه هم دوه دي هغه ورته دا نه دا عقلی کې و دل روشنیست دا نه دا عقلی کې و دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست اس پا دی راز خو ارزر نپوئیگی کن پا دی راز خو ارسڑے نپوئیگی کن دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست پا دی آغا زلونا پوئیگی چا دا زلسترگی لری چا چې د زړه سترګې لرلې نه په دې پوهېږي چې په ده او په لیلا کې هېڅ فرق نشته د شپې ناست دی لګیا دی لیلا 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 پلار کعبې ته بوتلو وی دا بیت الله دی کې طواف وکړه چې دې بلا نه خلاص شي څه په غضب اخته د کعبې نه طواف کوي لګیا دی
حجر اسود تغاڑی وزی آواز کئی کہ الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ دا ٹولو گناہنو نمی دی توبوی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن عشق لیلا لا توبو، خدای دا ټولو گناہونو نمی دی توبوی، خود لیلا دا عشق نستا پزاد میں دے قسمی. درد دے اس ظالم درد پلار روان دے صاحب اور شیخ منس کئی لگے ولار سنت اغسطی دیا لپٹائے پسر کڑے دا ولار بزرگ صاحب منس کی وچہ سلامی اوگر دول اور تیڑی دے زمنس کو مو زمان مخ کے تیر مجلور آگے دلاس نیولی ویل شیخ صاحب خبر آورا زمان مجازی عشق دے دلیلا سر پاگے کے تبائم پا خدا میں دے قسمی کما تلی دلے پا غبر گستر گرون شے تا حقیقی معشوقی تولاری نزد سنگولی دلے نزد یو انسان عاشقیم ما تنیلی دلے او تدا حقیقی محبوب تولاری نو تازد سنگولی درد دے و ظالم دا اکبر وہی کنا وہی معشوق کے رتبے کو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. قیامت کے بعد دے شک عالم و گورے چدا اللہ انوار و تجلیات شغلے وہی نو مجنون بوئی چدام لیلا دا دیتا عزیزانو استغراق ہوئی تاسو دا پوئی نشی مونگ ہو دا زمونگ زمانو دا ستاجیبا ہوندے دا بعض خلق زان تا پڑھے لکھے ہوئی پڑھے لکھے پا پاکستان کلا پڑھے لکھے کمزیری خدا تاو گور پڑھے لکھے دی زان تا پڑھے لکھے ہوئی دا چاچے ایف اے بی ایم میں کڑی دا پڑھے لکھے دی و مونگ ملیان نا ملا دے یعنی مونگ خرید دا چی دی دا پڑھے لکھے یعنی چاچے دا دا غوئی متیازز دا کری انگریزی ہو گوئی دا غوئی متیازم چی پلا رزی دا سے دا سکی گی چاچے دا غوئی متیازی علم ویلی دا پڑھے لکھے دی کیا علم را گئے چا قرآن و حدیث ویلی و دا جاہل دے چا کیمسٹری ویلے دا چا دا ٹیزن سینس ویلے دے کنا جی پاکستان تا گورا سینس تا گورا ویا بائی میں لیوانا شو پا ترجمی باٹنگن واری پاکستان تا گورا سینس تا گورا پاکستان تا گورا جازونو جوڑولو تا گورا پاکستان تا گورا بحری بیڑے جوڑولو تا گورا دا روٹی خلاص دوی پا دفترو کی بسکٹی خوریو چی مازیگر روزی امبر سرائی میخی ساتلی دی اغا صدر روڈ ترو باسی اغا لوبائی او د شپې د شراب اس کی ود پراتی دوی به جازونه جوړي دوی به ایټمی ذرات پیدا کی او دوی به ایټم بمونه هایدروجن بمونه جوړي دا بے غیرت دا اکبر باچا لټان دا اکبر باچا لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان دا اکبر باچا زمانہ کې ادرے لټان دا سي پراتونو دا یو په دې سینه بیره پرتاوه چې بیره پرتاوه نو پاس یو سور سړی روانه ول کاکا خبره وره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړي او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ول دا بیره مې پسینه پرته ده لکه د اخلاق راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ول کاکا بیماری نه ټیک ټاک ول نو دې نه بیره خو نه تا کولې نه شو زه د اسکا ور پسې را کوس کوم چې پاک شو په دې مخې وواله ادویم چې ور سره پروت ویل سمې ووا ولې ور پرون مې غول کړی نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي سمې ووا آی پرې خو دا دویم یو دوه پټاخې لګاو چې دا دویم یې لګاو کو دریم ورته ویل چې وای دا دواړه حرامیان ول پتا څه چل دی والزم پروتم پرون می سپی خوله کی متیازی کولی دوی ورته کوری نوی وای په ایماندار هغه دي کنه سینس تا ګورو دی تا ګورو
جاز جوړول ته ګوره دی ته ګوره توپې جوړول ته ګوره دی ته ګوره 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو بېغیرته ورشئ ترقي د چین وګورئ تا نه وروستو ازاد شوي ملکونه دي ترقي د هغې وګوره د هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو ډول نن بیا په مخه کړي د دې دا خبرونه اورئ موږ چې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ورسره ملاو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه نه ده هغه ورسره ملاو شو او ورغی لن هغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه ټیزونه در باندې لګېدلي دي تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ شل پاپړ د یو لوړ تاسو دا صوبه زارت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي تاسو ته ګوره ملک ترقۍ ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان ووایئ په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړوي زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ کیبینټ بالا خندا راشي کیبینټ میټینګ ویو شو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړی ده د شریعت بل شوشی خوشې کړی چا شریعت بل پیش کړی تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل چاته پیش کړی دی که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو هغه اسلام دی ټول هغه ټول اسلام دی ټیک شو هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شوم ویلي که نه ویلي نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اخیستی که نه دی اخیستی ټیک ده اسمبلی اسلام دی صدر هم اسلام دی نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دې مې پوه کوي دا د جوماتونو ته دا روټ اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بل پیش کړی پې راپاسئ د مرۍ نه یې ونیسئ چې دا شریعت بل دې چاته پیش کړی بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ته مټیزه شي وتښتي یا ته طلاق په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت بل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلي ورته پرېږدئ سینیټري ورته پرېږدئ چې راوځئ استعفا ورکوي نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا بیا خلک اختی په شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډی کینی بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال بیا خپل دی مخکې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی خدای دې نه کړي هغه سات که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې سپي د انګریزانو د آسونو خاشڼه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو د هغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل
زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالې نو ما ته یو ورځ چې ملا صاحب ملا ملا ما د سړي زوی شو ما نه یې لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کږه کې او خبرې کې دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورئ لګي دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي حکومت یې کوي د چا په جازونو کې هیروین دي وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي د چا ستا په ایجنسو کې بټۍ نه دي هغه ایجنسۍ ستا نه دي ستا پولیټیکلان او ستا پیګان او تحصیلداران کې مقرر نه دي ستا ملکان نه دي ستا مراعات نه خوري لګیا بټۍ چرته دي جوړیږي چرته سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي ستا په جازونو کې ځي بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یې هم تاسو ملاو ورسره تاسو یې نو وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ما سو کی کئی نند قوم بچی کدے روین دلا سا تباکی گی زموار تاسوئے زبو غارم چی پدے ملک بدا شے نہیں او زبد ملک حکمرانیم قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کم اور او په ژوندون کابل کې ولې امنو یو نن بهی روټۍ کمه پخ کړې وه کمه چې صدر داود پې ورغی چې روټۍ وتلله کمه وه ویل دا ولې ویل جی ویل بزنس سر خپونه یې ونیو او تنور ته یې ور واچو او سره پې کېښودل چې د روټۍ نه مخکې تا کباب که چې ستا عمر یې چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمه ولې کوې ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کمه یو پی والا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولیږي تا ولې اچولي او همغه کړهي لاندې د سر دننه کم چې کم کړهي دی اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دی 8 روپے پاو پای شو نو اوس ته پکې وبای اوس ته وبای پکې راش ټوله میخه سرکاري فارم ته ولېګم او ګجر راوږي سمو سرلان دی او په پاسې ځوړند ته وګوره څه چل دی په غوښه سپیټر مقرر دی د سپیټر کور ته صاحب نارای غوښه دړای لاړ شي مردار میخه قصاب خانه کې د سپیټر صاحب جیب ته پیسې لاړ شي د کمیټې دغه مقرر دی دړوغه د کمیټې اول مشر تار پیټو وګوره میر صاحب میر هغه وګوره ممبران وګوره عمله وګوره زه به وایم چې دا کار نه غواړم ما نه به په ملک کې څوک وکړي قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار در کې ولید ته وګوره چې دا خلک ټکي کوي او ته په ایمان یې چې یو اجرا بل اجرا ته غږ کولی شي یو اجرا بل اجرا ته څه ویلی شي خبره خلاصه یو غل بل غل ته څه ویلی شي زمونږ یو استاد هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې څوک در باندې اواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی به شي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي ټیک شو که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یې دغسې یو نو ای به وایي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راکړئ نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غله یو نو واده دی د نوجوان الکانو ته وایم دا ځوانان الکان واورئ
وی تل بنی ستا ځواني او زما سوالونه. سوال د عاشق همیشه حسن ته کیږي، او چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي. دا ځواني به دې لاړه شي داسې خوله به د شړشړتۍ وي، لاسونه به دې کار دې خوا وګورئ. بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والې چې د چا بچي به پکې سبق ووایي. د خدای دپاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي پې سوچ وکړه چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر د خدای په نیز او که د دې به لوی اجر. واده دی ګامه سیټه دې راغوښتي راشئ او کښېنئ او پاسئ او هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه کورمه راوړه پلانې راوړه پلانې راوړه. هلکان هم په قهر اخته وي، ښځې په قهر اخته وي. بله ورځ یو مونږ اشنا واده و، زه ودونه له په عمر کې چېرته نه یم تللی، ځکه چې ودونه د سړیتوب وینه نو په عمر یو ځل تللی یم. کښېنئ پاسئ ودرېږئ ځای نه دی اوسګار ودرېږئ. اوی مای والله چې 10 کاله وشو بیا نه یم ما د واده وریجې نه دي خوړې، دې ته ټینګېده ډېر ګران. هلکه واده څنګه و؟ ډېر ښه و. نن یو بوډا نه تپوس کوم پرون واده له تللی ویلا سرې کړې پکې وي، چرګان پکې وي، معقول تی پکې وي او سیرني پکې وه او دغه د مال په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وایي ته کله دې شه کله دې شه چې ته په معقول تی پکې دې ته ټینګېده ګران. دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نه، نفس دا خو ډېر پلید شی دی. د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي. دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته پې یو چپر جوړ کړې چې سبا له د خدای قرآن ته لاندې څوک ووایي وایي په ایمان دا به لوی اجر یو کا به لوی اجر. راشئ د پلوسو خلقو زما وړوکی تاسو کې لوی شوی یم، راشئ انقلاب راولئ ځان کې، اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دایي او د واده روټۍ به هم دایي. ایمان ته هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې پروسه زمونږ ملګري اوس مړه دي ټول خدای دې یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه ښه زما واده دا بیزیګر والا ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خپله کارډ نه خرابه ده کارډ نه والله د زوی واده مې کړی رانه شي هلته څه شته زما واده چې رالم خلک ویل چاته مال ولې ما د چا روټۍ خوړلې د واده ویل نه مال په ما د پلار حق وسه ځای ورک شئ نه د چا خورم او مې را باندې خورم خلاص نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ وکړو نه چا قید کړ مور مې مړه وه خیرات ولته مدرسې ته دره کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وس و ځئ چې د مور پسې صدقه جاریه وشي لور مړه وه دغه چله اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته وایي چې هوی نو شوه وړمبی ماښام دې خراب کړه معلومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په ړومبي ماښام په قبر کې تصلور بولي په دې زه ښه پوهېږم که په دې ته ښه پوهېږم دې له درد پکار ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رایستی زه چې ورغلم تابوت یې رایستی و مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته ویمه چې پرایمني ځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو خو چې ډچې ورکو تابوت یې ترې لرې کړو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې دا مالی دی دا کفن او د هغه دا مخ تا به وایي چې راپاسي او ستړي مشي را سره د هغه ټول ژوند داسې تېر چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخت جوړ کړی چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخت جوړه کړې د هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي راوباسه
چې 15,000 کاله روټۍ خوند درلود. ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سوری 300 کاله او زه ورغلم چې لحد سوری شو. ما سوری لږ نور کولاو کې چې مې داسې وکتل د شوی کړې خامتا کپنې دومره یې زلفې وې او دومره یې ګیره وه. هغه ګلکارانو ته مې وویل زما دا لاس وخت په دې خوا ونیسئ زه دې مړي له لاس وروړم که راښکمه یې چې داسې مې راډک وهئ چې لاس مې وروړو دا مخ تابیل مالوچ دي دا کپن مې چې داسې کو تابیل چې اوس د جولا نه چا شوی کړې خامتا راوړې او په ځای یې چولې 300 کاله. تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تېري د هغه د مرګ نه رستم دا په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړه مغر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورک شي چې دی لاړې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لحد تخته خو یې رالرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لحد 1000 واړه لړمان بله درته وایي ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی وم باجوړ ته تلم هلته ورواړو یو بوډا سړی سلام علیکم وعلیکم سال دی جي حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوت ای قبر سره و دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شو 6 میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راله چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده وزئ چې سم خوښه دا وکړه چې قبر یې پرانیسته او تختې ترې رالرې کړې هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرولې چې رالرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه تانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د ده د سپېږمو ته داسې ولاړ. عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي. قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلي دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا حالت نو ښه حالت به د هغه چای چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره را دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالیږئ کتابونه ورته پیالئ پوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوي یو کمیټۍ جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوئ به دا 100 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوئ چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکانې ورته لوی کړي زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري نو خبر نه یم چې تاسو به یې څنګه ګڼئ زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چیک والا وای بچیا پرېدم امنا بسم الله کوي دا گزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سره داس چې څه مکړه به ټیکي ٹھیک ده جی بل آئنده د پاره پړه کې دا قصد وکړي چې خدای په ما دې څه مهرباني کوله نو ستا د دین به پکې صحیح ٹھیک شو سره داس چې څه فکر نشته ورکه دا قصد وکړي چې خدای څه مهرباني دې په ما کوله نو ستا دې په وګورئ یو مزیدار خبره راکړه یو تیر ته یو سړی روان لکه خیال وکړو چې پیرانو له خو خلک تحفې او ډالۍ وړي ما سره خو څه نشته نو په لاره تله داسې نري ډکي راټولولو یو دومره ګېډی جوړ چا پیر ته ورسېدو وې دا دې سره وړه وې صاحب والله که نور څه مې وس کړي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي ویل ښه ویلم ویل هله دا لرګي په بکس کې کېدی یو خوله پې کې کنجي ماله راکړه وې صاحب دا ولې وې زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي
د اخلاص لرګي دي والله ما به په خدای وبخي دکه اسه په لار راځي او لرګي دي بیا مو طالبان به بچای پخې والله کده دې اجر بیا پورا کړی واخر دعوانا